تازه خبر طالبانو علا ګل مجاهد نیولی دا چې ولې او زوی څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کابل لوی بدماش علا ګل مجاهد چې لانجمنه څیره بلل کیږي د قتل په یوه قضیه کې د لاس لرلو په شک نیولی دی. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران پر ټویټر لیکلي علا ګل مجاهد د مقتول قاري سعید الله په قضیه کې چې په 1402 کال د 12 میاشتې په 9 تاریخ وژل شوی مظنون دی. موجود مدارک شواهد او د قضیې د تحقیق ډول ایجاب کوي چې د نوموړي ازادي محدوده شي. له دې امله د تحقیق تر بشپړېدو او د صلاحیت لرونکې محکمې تر حکمه په توقیف کې د پاتې کېدو تصمیم ونیول شو. په کابل کې د طالبانو د پولیسو یوې سرچینې BBC ته وویل چې د یاد تن د وژنې په اړه 2 نور کسان نیول شوي او د هغوی له پوښتنې ګروېږنې وروسته علا ګل مجاهد هم نیول شوی دی. د علا ګل مجاهد زوی BBC پښتو پاڼې ته ومنله چې پلار طالبانو نیولی او وایي چې دا د یوې دسیسې په پایله کې نیول شوی چې په خبره نه پلار او نه هم دوی ترې خبر و. د علا ګل مجاهد زوی وایي کله چې پلار بیرته افغانستان ته ستون شو دا دسیسه بیا ورته جوړه شوه. دی وایي پلار د طالبانو له کورنۍ چارو وزارت سره دی او کورنۍ نه پوهیږي چې ولې نیول شوی دی. تیر کال علا ګل مجاهد BBC سره په یوه مرکه کې ویلي و داسې هیڅ تمه یې نه وه چې طالبان به ناسم چلند ورسره کوي. ښاغلي مجاهد یو څه موده په ترکیه کې و. پر نوموړي د ځمکې د غصب او زور زیاتي تورونه هم شته. هغه BBC ته ویلي و چمتو دی چې محکمې ته د ځان سپینولو لپاره ولاړ شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.